دا چې زه دغه دغه شوم رالم نو بیا زه د هغه ته مې دا بلډینګ تاسو ته وښیم دا همدغه روډ دی خو دا دې خوا ته دغه دی زه دغه دی دا جومات دی په دې کې ما لمونځ وکړو ما مناسبونه کړل چې دې دننه زه دغه وکړم دا چې دا کوم چې دا ټرکش زموږ وروڼه دي مسلمانان دا هغه جوړ کړی جومات خو دا دننه چې څونه مزهدار و کله چې زه دغه هم اخري سړی وم نو داسې ما مناسبونه نه کړل چې هغه منیجمنټ نه یو زه دغه وکړم فلم جوړ کړم ما مناسب ونه کړل ما د فلم جوړ نه کړو څه ډېر ښکلی دی که نه زه تاسو ته شم یو صفایي د کمال دغه د کمال په دې کې چې کوم کارپېټ لګېدلی و هغه څومره یو دغه دا ما چې تاسو دا جومات وښیم ما خلک په هغه سر باندې هغه دغه هم ناسته ده پوه شوې دا ما چې زه تاسو ته جومات وښیم ما د ماسپښین لمونځ وکړو دا زه لټ شوی وم جمع خورانه شوې وه خو دا دغه وه دا ډېر زبردست دونه ښکلی او غټ او دغه څه دغه ما چې تاسو ته وښیم دا چې دا دغه دی دې چې کوم دا روډ دی ته کنګز لینډ روډ وایي دا دې پاسه دا د هغه ځای پورته دی دا دغه تلی چې شینوالی دی که نه نو دې ته اندازه د دې نه ولګوي دا څومره غټ جومات دی ډېر مزدار ما دغه ګیټ دی زه ورننه ته لمونځ مې وکړو او دا چې کوم دی نو ډېر ښکلی دی ماله ډېره مزه راکړه دې کې زما خلک ور مخکې هم چېرته جمعې لمونځ کړی و ډېره مخکې خبره ده د 8 کالو چې زه به داسې ګرځېدم او نوي جومات ته به تلم هغه زمانه دغه دا جومات خو دا ډېر مزدار دی ډېر زبردست دا لایبرري ده لایبرري خو خیر دلته څه به که نه غټ بلډینګ دی وګورئ پاسمو ایډورډز پبلک لایبرري لایبرري خو دلته چې زه درسره یم پر سیمه غرب دی رښتیا خبره ده خو دوه په تعلیم باندې هم ډېره خرچه کوي او په لایبرري په دې لکه چې څومره دغه خبرې دي که نه علمي معاملې دي په دې باندې دوی ډېره خرچه کوي ډېره زیاته یا سوسایټۍ هغه چې په تعلیم باندې خرچه کوي که نه هغه ولې چېرته زوال نه وي دا لیکلې خبره ده تعلیم روح دی د سوسایټۍ دا دغه دا دلته زه راورسېدم او دا ما چې تاسو دا وکړم دا دلته څه داسې نهر شان ځي په دې باندې دغه دی دا داسې دغه شانتې دغه جوړ کړی دا خو داسې پک شانتې دی خو ډېر داسې مزېدار شانتې دی ما د دې ځای پورې به زه تاسو ته دا ښیم هغه ټرین روان دی دا وایي دا هم چې کوم ځایونه دي دې ځای دغه دی دا په لندن کې خو دا دغه بوټینګ او دا سلسلې دلته ډېرې زیاتې ما چې تاسو ته دا وښیم دی پر ما دغه جومات ته دې پورې واکینګ وکړو ما چې تاسو ته دا وښیم چې دا څه دي پوه شوې دا لار راته ورکوزه شوې ده خو زه خو خوا نه ځم ما خو پروګرام بل خوا دی پوه شوې ښه ده ژوند سلامونه